سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست ویو. نن شنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ 40مه چې د 2015 زیږدیز کال د جولای له 15 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د ملګرو ملتونو له لوري د بیړنیو اقداماتو غوښتنه. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا له افغان کډوالو سره د لیدنې پر مهال د مرستې لپاره د بیړني نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ او افغان ځوانان. اروپایي ټولنه وایي چې افغان نجونې د لا ډیرو فرصتونو مستحق دي، نه د محدودیتونو، خو دغې ټولنې بیا د افغان نجونو زده کړې ته اشاره نه ده کړې. غزه کې د اسرایلو له لوري د 88 فلسطینیانو وژل کېدل. اسرایلي ځواکونو د غزې پر بیلابیلو سیمو هوایي بریدونه کړي چې 88 فلسطینیان یې وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. او په انډونیزیا کې یوه کښتۍ لوېدلې، 7 کسان ژغورل شوي خو 11 نور لا هم ورک دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغان کډوالو سره د لیدنې پر مهال د مرستې لپاره د بیړني نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د اسلام کاله سیمې د لیدنې پر مهال وویل د بیرته ستنېدونکو کچه چې ډیری یې ناڅاپي او غیر ارادي دي باید د نړیوالې ټولنې لپاره د خطر زنګ وي. او په وینا یې افغانستان چې لا د مخه د وچکالۍ او دوامدار بشري کړکېچ له ستونزو سره مخ دی، د فشار یوازې نشي زغملی. اوتنبایوا زیاته کړه یوازې د 2015 کال تر دې دمه له 3.1 میلیونو ډیر افغانان بیرته ستانه شوي چې دا کار د هیواد بیلابیلې ټولنې چیرې چې 80 سلنه خلک په فقر کې ژوند کوي له سختو فشارونو سره مخ کړي دي. ښځې او ماشومان تر ټولو ستر خطر سره مخ دي. دوی نه یوازې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي، بلکې داسې حالت ته بیرته ستنېږي چې هلته د اساسي خدماتو او ټولنیزو خوندیتوبونو ته لاسرسی ډیر محدود دی. په افغانستان کې ملګري ملتونه د یوه مدغم چلند غوښتنه کوي چې هممهاله د بشري اړتیاو پوره کولو ته منابع برابرې کړي او د بیرته ستنېدو په سیمو کې مرستې پراخې شي. په عین وخت کې سیمه ییزو خبرو ته د ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره باید لومړیتوب ورکړل شي ترڅو غیر منظم بیرته ستنېدل ودرول شي او د داوطلبانه با عزته او خوندي ستنېدنې اصل وساتل شي. اروپایي ټولنه وایي چې افغان نجونې د لا ډیرو فرصتونو مستحق دي، نه محدودیتونو. د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په پار اروپایي ټولنه وایي چې د افغانستان له ځوانانو سره ولاړه ده. دغې ټولنې ویلي چې له فلزکارۍ او کودنګ نه نیولې تر ګنډلو او کرنې پورې افغان ځوانان د خپل راتلونکي جوړونکي دي او په وینا یې په هغو مهارتونو پانګونه کوي چې ځوانانو ته کار پیدا کوي. که څه هم یادې ټولنې د افغان نجونو زده کړې ته اشاره نه ده کړې، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او متشبثینو ملاتړ کوي ترڅو د نویو کاروبارونو، کوچنیو او منځنیو سوداګریزو شرکتونو او ځایي کاروبارونو له لارې د ځوانانو د نوښتونو لپاره د کار زمینه برابره کړي. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته نجونې ښوونځي او پوهنتون ته له تلو او میرمنې په دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي چې له دې سره ډیری افغان نجونو او میرمنو لاسي صنایعو او کوچنیو سوداګریو ته مخه کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره لیدلي. په دې کتنه کې میرمن روزا اوتنبایوا له ایرانه د افغان کډوالو د راستنېدو په بهیر کې چټکوالي ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د بشري مرستو کمښت سربیره به له افغانانو په ځانګړي ډول کډوالو سره د دوی مرستې دوام ومومي. نوموړي دغه راز وویل چې یاد سازمان له ګاونډیو هیوادونو سره د افغان کډوالو د جبري ایستنې د بهیر د درولو په موخه غونډې کړي او هیله یې څرګنده کړې چې ښه پایله به ولري. دغه راز مولوي عبدالسلام حنفي له راستنو شویو کډوالو سره د مرستې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې نړیوال مسؤله بنسټونه دې له کډوالو سره د مرستې او د هغوی د حقونو په خوندیتوب کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د پراخي وچکالۍ خبر ورکړی دی. یاد پروګرام ویلي چې د افغانستان 19 ولایتونه د وچکالۍ تر اغیز لاندې دي چې د هغې له ډلې شمالي سیمې تر ټولو زیاتې ځپل شوي دي. یاد پروګرام وایي چې د حاصلاتو، څړځایونو او د اوبو سرچینو له منځه تلل د کلیوالو سیمو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. دغه پروګرام زیاتوي فاریاب یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات ځپل شوی، نږدې هیڅ اوبه او څړځایونه نه لري، حاصلات یې له منځه تللي او ډیری اوسیدونکي او مالونه د اړتیاو د موندلو لپاره له خپلو سیمو کډه کولو ته اړ شوي. دغه پروګرام په یادو برخو کې د پراخو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د اوسپنې پټلۍ مرستیال د چین هیواد د لانجو نړیوال بندر څخه د لیدنې ترڅنګ د یاد بندر له مسؤلینو سره لیدلي. د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس وایي چې د اسلامي امارت د اوسپنې پټلۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده چین هیواد ته د سفر پر مهال د یاد بندر له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال دواړو لوریو د افغانستان د خصوصي سکتور د ودې لپاره د لا زیاتو اسانتیاو رامنځته کولو، د حیرتان مزار شریف په نایب آباد تمځای کې د خوشکه بندر د رامنځته کولو او همدارنګه د یاد دهلیز له لارې د افغانستان د صادراتي توکو پر انتقال ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې په پام کې ده د دواړو لوریو ترمنځ به د یادې موضوع په هکله تفصیلي مذاکرات هم وشي. د حقشناس په وینا د چین، قرغیزستان، ازبکستان او افغانستان ریلي دهلیز له 2 کلونو راهیسې فعال شوی دی چې د ګډون کوونکو هیوادونو د تخفیف له مخې د یاد دهلیز له لارې افغانستان ته د کانټینرانو په مرسته د سوداګریزو توکو د لیږد زمینه برابره شوې ده. کورني خبرونه هم دومره وو. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. له شبنم وزیرینو په مننې چې کورني خبرونه یې وړاندې کړل، اوس هم په موږ کړی سو بهرنیو خبرونو ته. غزه کې اسرائیلي ځواکونو 78 کسان وژلي. د اوربند خبرې هم ټکنۍ دي. اسرائیلي ځواکونو د غزې پر بېلابېلو سیمو هوایي بریدونه کړي چې 78 فلسطینیان پکې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا بریدونه په داسې حال کې روان دي چې د اوربند خبرې له خنډ سره مخ دي. د خوراکي او سون توکو بحران لا ژور شوی دی. د فلسطین رسمي خبري اژانس وفا راپور ورکړی چې په رفح ښار کې د مرستو د ویش یوې سیمې ته نږدې 15 کسان وژل شوي دي. په ټولیز ډول تر دې دمه 838 کسان د مرستو ځایونو تر څیرمه وژل شوي دي. دغه راز په خان یونس کې د بې ځایه شویو پر کمپ باندې 9 تنه او په بوریج کمپ کې بیا هوایي برید کې 4 تنه وژل شوي دي. بلخوا بیا اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې په غزه ښار کې د حماس لخوا په یو چریکي برید کې 3 تنه اسرائیلي سرتیري وژل شوي. ملګري ملتونه وایي د سون توکو د کمښت له امله روغتیایي مرکزونه، د اوبو تصفیه خونې او نورې فابریکې تړل شوي دي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اسرائیل او اروپایي اتحادیې تر هوکړې وروسته هم د مرستو وضعیت لا نه دی ښه شوی. په قطر کې د اوربند خبرې دوام لري خو لا هم پرمختګ نه دی شوی. حماس وایي چې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو کاذب دریځ د خبرو خنډ ګرځېدلی دی. نتنیاهو له داخلي فشارونو سره هم مخ دی ځکه چې د پوځ تلفاتو او لسي نیوکو کچه لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د رفح ښار په ویجاړه شویو سیمو کې د بشري ښار د جوړېدو پلان نړیوالو سخت خندلی او ملګري ملتونه یې د تمرکز کم جوړولو ته ورته بولي. اسرائیلي پوځ په یو توغندیز برید کې د غزې ښار علمي څېړونکي مایا اعظم له خپلې کورنۍ سره ووژله. راپورونه وایي برید د مایا اعظم پر کور شوی چې د هغې ترڅنګ د کورنۍ ټول غړي یې هم وژل شوي دي. دغه خونړۍ پیښه د اسرائیلو لخوا پر ملکي وګړو د روانو بریدونو یوه بله ښکاره بیلګه بلل کیږي. په اندونیزیا کې د منټاوي ټاپوګانو ترڅنګ یوه کښتۍ لوېدلې. 7 کسان ژغورل شوي خو 11 نور لا هم ورک دي. د لویدیځ ساماترا ولایت د سیمه ییزو ژغورنې ادارې په وینا د دوشنبې په سهار شاوخوا 11 بجې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې کښتۍ د منټاوي ټاپوګانو شاوخوا روانه وه. یا د کښتۍ له سیکاکاپ ښار څخه ټوابجاټ ښار ته پر لار روانه وه چې پکې 18 کسان سپاره وو او 10 تنه دولتي چارواکي وو. په همدې سیمه کې په تیرو 4 کلونو کې څو ځله د کښتیو د لوېدو پیښې رامنځته شوي چې ګڼ کسان پکې وژل شوي دي. اسرائیلو کې د عسکرۍ پر سر سیاسي کړکېچ، مذهبي ګوند له حکومته ووت. د اسرائیلو مذهبي ګوند متحده تورات یهودیت د اجباري عسکري پر سر د نتنیاهو له حکومته ووت. دا پریکړه د حکومت لپاره ستر ګواښ بلل کیږي ځکه اوس یوازې 1 څوکۍ ورسره پاتې دي. دغه ګوند وایي حکومت د یشیوا زده کوونکو د معافیت ژمنه نه ده پوره کړې. دا لانجه وروسته له هغې توده شوه چې سترې محکمې د دیني زده کوونکو د جبري عسکریت پریکړه وکړه. تر اوسه بل مذهبي ګوند شاس نه ده روښانه کړې چې له حکومته به ووځي که نه. اوس دې وضعیت د نتنیاهو ائتلافي حکومت راتلونکي له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. لاوروف په بیجینګ کې له شي جین پینګ سره ولیدل.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چین ولسمشر شي جین پینګ سره په بیجینګ کې کتلې دي. تر دې لیدنې وړاندې ولسمشر شي د شانګهای د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم یوه ګډه غونډه وکړه. لاوروف د جولای پر 14 چین ته تللی څو د شانګهای د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په شورا کې ګډون وکړي چې دا مهال په تیانجین ښار کې روانه ده. او د پای خبر هم دا چې د ټرمپ ادارې ته د زده کړو پر وزارت د محدودیتونو اجازه ورکړل شوه. د امریکا سترې محکمې ولسمشر ټرمپ ته اجازه ورکړه چې د زده کړو وزارت محدود یا له تمویل بې برخې کړي. یاده پریکړه د جولای په 14 وشوه چې له مخې یې د فدرالي محکمې مخکینی بندیز لغوه شو او د ټرمپ ادارې ته لار هواره شوه څو خپل پلان بیرته پیل کړي. د یاد پلان له مخې ټرمپ غواړي د فدرالي حکومت رول په زده کړو کې کم کړي او ایالتونو ته ډیر واک وسپاري. د پلان له تطبیق سره د وزارت شاوخوا 1480 کارکونکي به له دندو لرې شي او یو شمېر خدمات به نورو ادارو ته انتقال شي. د زده کړې وزارت وزیر لیندا مکماهون دا پریکړه ستایلې او ویلي دي دا ګام د اغیزمن کوچني حکومت پر لور یو مثبت بدلون دی. خو ځینې منتقدین چې قاضي سونیا سټومایر هم پکې ده دا یو خطرناک ګام بولي او وایي بېوزله او معلول زده کوونکو او هغه کسانو ته به زیان ورسوي چې فدرالي مرستو ته اړتیا لري. د ښوونې اتحادیې دیموکرات مشران او د مدني حقونو ډلې اندېښنه لري چې دا بدلون به د تعلیم ملي پروګرامونه له ننګونو سره مخ کړي او زرګونه زده کوونکي به اغیزمن شي. بهرني خبرونه همدومره او د سپورټ له ډګره به مو زموږ همکاره شبنم وزیري خبر کړي. تر بیا ښې چارې. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د آریانا لکي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د لکړۍ ځوانانو او آریانا لکي لوبډلو ترمنځ لوبه 0-0 مساوي شوه. خو په پنټالیو کې بیا آریانا لکي لوبډلې د 4-3 ګولونو په توپیر خپل سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د پنجشیر د الف لیگ د 11 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د بازارک ښار په مرکز کې ترسره شوې. په وروستۍ لوبه کې د دره ځوانانو لوبډلې د 2-0 ګولونو په توپیر د عقابانې پریان لوبډله ماته کړه او د اتلولي لقب یې خپل کړ. غور ولایت کې د والیبال سیالۍ د تیوري ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې د بدر لوبډلې د 2-0 په توپیر سره د سلمان لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ لقب یې خپل کړ. او د نړیوال سپورټ له ډګره انګلستان په 3م ټیسټ سیالۍ کې د لوبې وروستۍ ورځ په لارډز کرکټ لوبغالي کې هند ته په 22 منډو ماتې ورکړه او په 3 لوبو کې 2 مخکې والی خپل کړ. نننۍ خبري خپرونه همدومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.